تربیت چې د چا وشي بیا خانی مانی نه ګوري. دا کرمان اوس کرمان علامه کرمانی او ډېر لوی عالم تیر شوی او د بخاري شرح هم لیکلی. اوس د ایران کې دغه سټیټ راځي دغه بادشاهو او تربیت خپلو بچو له کړی او عالم بادشاهو. دا نه چې سوره اخلاص نه ورته، دا نه چې سوره اخلاص یې نه شو ویلی، عالم بادشاه محدث. دا تاسو وګورئ عبدالرحمن ابن شجاع ابن ملک غالباً کا عبدالرحیم یا عبدالرحمن دے دوانو کے عمدہ محدث دا دے بادشاہ زوی دے دا کرمان بادشاہ. لوری بالغ شوا نو چې د بادشاہ لور بالغ شي اوس به چاله ورکوي، لیکن داغه تربیت شوی او د قرآن او حدیث. جمعات ته رالی یو غریب سړی مونځ کوي، نیت یې تړلی، اوابینو نه فارغ شو، اوږد دی ورته شاته ناست دی. ځوانه واده کې ولې نه کوم؟ ماله به څوک واده کوي؟ زما په کور کې یو منګی دی او هغه هم د خاورې دی او په هغې سره یو جام دی، یو پوزی دی، بالښت مې هم نشته. ماله به څوک لور راکوي؟ شاه شجاع ورته وایي که شاه شجاع لور درکوي نو بیا ورته وایي دماغ دی خراب دی. باچا ته ګوره مله لور راکوي، د باچا که لور راکوي د باچا لور ما سره نه تیارېږي. لکه ته واده کې ولې نه کوم؟ زه در کوم لور، زه شاه شجاع یم، ورشه باچا لور نه دې تپوس وکړه. ستا خو لور خو به په بالاخانو کې عادتي نرم نرم خوراکونه به کوي، خادمان به ورسره ګرځي، وینځي غلامان به. زما په کور کې زه یوازې سړی یم، بس زما کور کې کچن نشته، ډرینګ روم یې نشته، ډبل بیډ یې نشته، صوفه سیټونه نشته، بالاخانې نشته، یو پوزه کې دی لکه لور در کوم راکې او بس په خپله وله جومات کې نکاح وتړله. لکه د لور نکاح به څوک تړي؟ پلار. دا سنت دی، د لور نکاح به پلار تړي. پیغمبر علیہ السلام د فاطمې رضی الله عنها نکاح په خپله تړلې وه، جومات کې تړلې وه، په محضر د صحابهو کې تړلې وه. زمونږ د ډولکو آواز په دریم کلي کې م اورېدی شي، ولیکن د نکاح نه سوا د شپږو کسان نه بل چاته پته ونه لګي. هغه د شرم کار د بې شرمۍ ګرځېدلی دی، د بې شرمۍ هغه د شرم وګرځېد. مستحبات نشته دی، نکاح کې سنت نشته، بس چې څوک راله او څنګه یې وتړه په کومه طریقه یې وتړه دا تپوسونه نشته. شاه شجاع د لور نکاح وتړله په خپله، سړي ته وایي لاړ شه کور ته لاړ ځان تیاری وکړه لور درولم. دا نه چې څو ګاډي به راولې په ډولۍ کې او چې څونه مېلمانه دي نو پالنګ غم وله وکړه. نه پالنګونه مالنګونه پکې نه وو. لاس نه ماښام مونځ شو او لور کور کې ښځې ته وي لور تیاره کا، جامې ورته واچولې او لاس نه ونیوله داسې، او هغه نوجوان ته دروازه وټکوله. څوک یې وی فلان کې دروازه چې کولا وکړه، اوس د جینۍ یو خپه په دې چوکټ نه ایستې ده، بله نه نباسي، مخامخ چې څنګه نظر پرېوتو په هغه ځای را پرېوته. نوجوان دی شاه شجاع ته وی تا ته ما نه وی چې ستا لور زما کور کې وخت نه تېروي، د بالاخانو عادت ده او په دې پوزکي څه شپې تېرېږي. هغې ته خو به نرمې نرمې بسترې پرتې وي، دلته دا چټایي چې هغې ولي دا شپه نه تېروي. مسلمانانو تربیت د جینۍ شوی و. زما په شان د بېلمازه پلار لور نه وه، زما د ښځې په شان د بېلمازې ښځې لور نه وه، زما په شان د قرآن د تلاوت نه روګرداني کوونکي سړي لور نه وه، زما د ښځې په شانتې د ټي وي او د فلم او د فیسبوک دلداده ښځې لور نه وه، هغه د تهجد ګزار سړي لور وه، هغه د تهجد ګزارې ښځې لور وه چې هوش کې راله نو بابا ته مخ داسې اوچت کوي چې بابا تا خو ما ته ویلي چې د هغه په کور کې دنیا نشته، تا خو وی چې الله والا له مې ورکړې، ما ته دې دا شرط ایښی و دنیادار له دې نه ورکوم،
بچے داغه پکور کی دین سکئی دنیا سکئی وی هغه وګوره د په منګي باندې نیمه روټۍ پرته ده څه پرته دي نیمه روټۍ پرته ده ته خو نیمه روټۍ کېده په درستخان چې په کلي کې د کمیس او پرتوک پټکی کوي که نه پټکی کوي دا ولې مسلمانانو تربیت نه دی شوی تربیت بنیادی چیز دی مسلمانانو پیسو سره تربیت نه راځي عہدې سره تربیت نه راځي کوټو سره تربیت نه راځي 14 چتا 19 چتا تیخانو سره نه راځي تربیت د قرآن او د حدیث د علم سره راځي نن مال قرآن او حدیث نه راځي زما ښځه به څه خبر شي ما بچي به څه خبر شي نو خو چې کینم د ښځو او د بچو په منځ کې د پیسو بس ښکته ماده ښکته دا مې خرڅ کړه او دا مې واخیست او دا تاوان شو دا پیره مې دې ته اراده ده بس د بچیم د قصود جوړ دی اگر که مام د ساری موز نه کړه او د ښځې مې نه دی کړه او د بچي مې نه دی کړه شاه شجاع ته لور وایي تا خو ما ته ویلو چې د هغه په کور کې دنیا نشته نیمه ډوډۍ پرته ده نوجوان ورته وایي د خدای بندې زما نن روژه وه په دې نیمه روټۍ مې روژه ماته وکړو او دا نیمه مې پېشمني له کېښوده جینۍ ورته څه وایي وی ستا څنګ په الله یقین دی موږ هم یقین زوته وکنه مالک دی او خالق دی او پیدا کول کوي هر څه کول کوي او چې 5 روپۍ نه نو سې روزې له دې لاړ شو وایې که نه څونه گیت مو یاد کړی دی هر وخت یې اړه په تسپو او چې 5 روپۍ را سره نه نو بیا به د دین محنت وګورو څونه مثالونه پیش کوو د صحابهو لیکن خپله مې یو 2 رکعته مونځ کړی ضرورت د دنیا دپاره واقعي خو بیانوم چې صحابي کور ته رالی عجیب کور کې څه نه و ښځې ته ویې ته کور کې 2 رکعته وکړه زه به جومات کې وکړم چېرته م په دې سنتو عمل کړی ته ورشه سړیه راواله دی نه زه به راوړم بیا به وله ورکو دا گیت موږ یاد کړی دی گیت نه ده گیت نه څه نه جوړېږي گیت هېڅ شی نه دی شاه شجاع لور ورته وایي ته څنګه په الله دې یقین دی بابا تا خو وی چې دا دینداره سړی دی کم الله چې ماښام تاله روټۍ را لېږله دغه الله پېشمني تاله ډوډۍ نشي را لېږلی دا د تربیت نوم دی مسلمانانو واده د دې تربیت نوم دی واده دا تربیت زموږ نه غواړي قرآن او حدیث دا تربیت دی دا نه چې